دغه لویې لارې ته راوځه. زه به تا څنګه پیژنم؟ ما توره بورکا اچولې ده او په پښو مې د سړو کیړی دي. د سړو کیړی؟ دې دپاره چې څوک مې ونه پېژني. او تم لکه زما په شان ډېره هوښیار یې. بس دا دې درغم. خادمه څه دي؟ په خیر په خیر فاروقه. دا څوک ده؟ دا د توتي کور والا ده. ډاکټر له مو بوتلې وه. توتي څه شو؟ هغه ټسټونو ته ایسار شو. ما ته وی چې دا کور ته ورسوه. ښه ښه راځئ کښېنئ. زه هسې هم کلي ته روان یم. فاروق خانه ته ځه مونږ درځو. راځه کښېنه مړه. شابه داسې په کباب کې هډوکی شو. شابه 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 زر کوه. دا څه په بده واورېدو؟ څه؟ هېڅ نه هېڅ نه. زما په خیال پېټرول ختم شو. یا الله شکر دی. څه؟ زما مطلب دا دی چې شکر دی چې زه در سره یم. ځه ته اوس داسې لاړه شه ستا کور نږدې دی. ځه زه ته هم لاړ شه. دلته د پېټرولو بندوبست وکړه. ډېره ښه ده. دې راغله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. راغلې زرغونه نیا کار خو به بیا ښه خوراکونه کړي وي. نه انټي ګلې اړو مزې نه وه. زرغونه نیا کار دې بیا څه وخوړه؟ نیا بیبي چې ورغلو نصرت چې یې راته کېښوده وی چې پې نشته. بیا د غرمې ترکاري نه وه. ګاونډیان نه شملې وغوښتې هغې نه یې لاوڼ پوخ کړ. بیخي نه هر راغلی او نیا بیبي ما مې نیا له 1000 روپۍ ورکړې او ورته یې ویې که نه چې ځان څپې ما له جامې راوړه. بیبي مور مې تپوسونه کول. سلامونه یې بادو مور کار خو به یې ښه خوراکونه کړي. زما مور پلار بل شان تاوانیان دي چې څنګه ورغو نو دود پتې چیراله پخه کا خو د دنیا میوې دانې راته کېښوي. بیا د غرمې مور راله غټه چرګه لاله پلار مې په منډه لاړو د بازار نه کلیجي روړه او موږ ځان له ښایسته سره کا. وایي تا دومره دولت ورسره د کوم ځای نه رالو؟ دولت خو په الله هسې راولي. چې راتلم نو پلار به 500 روپۍ راکړې وایي په دې به زرغون بچي له مې جامې واخلي. دا پیسې زما دي ښه دا به اوس ما لګوي. زرغونه بچي ته خبره خو وره که نه. ما ګل بچي ورکه کلي خو دې چرګانه وا کلیجیانې.
ورو کې د قدمونه لیلا زلفې دې سرې دي مخکې خو چې نه راځي نه لیلا شرنګ 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 وای هلکه سم په خدای دا خوراک ده په خیر علي جینې خوله دې بلکل ماته ده چې سلام راته وکړي ښه ده دا خبره پرېږده دا راته وویل ټبر بیګم صاحب چې مور او پلار دې څنګه و دا مړی ښه به و خو دا راته ووایه چې هغې د دې خبرې په باره کې څه وي هغې وی چې خواري زاري تاسو وکړه خدمتونه یې تاسو وکړو او په نیم جیداد به اوس هغه لیشتینک په مفتو کې مزې کوي نه نو بله لار خو ما سره نشته و که تا سره یې نو یا بسم الله او ما سره بله لارم شته هغه څه رور مې چا سره خبره کړې ده د ګران بابا ټول جیداد به پټ په پټه تا پسې لیکي نه یاره یا ټبرې نو اوس راته ته وایي چې کوم به څه بس ته مې سبا له رور سره میلاو شه باقي خبره به د له هغه سمه کړي خوښه مې ده خو یو کار ته مه وکړه چې د ګران بابا سره سره د بیبي هم خیال ساته غم مه کوه دا چلونه خلک زما نه زده کوي او دې کې څه شک دی داسې ملک نظارې گا امی چې اول د الک نه وړاندې جنې د بیزوګي سره واده کوي دا ته کم ملک او څوک یادې جینې भारत यादव हिंदुस्तान عجیبه ده د بیزوګانو سره واده څه مستقل واده خو نه وي امي دا خو یو رسمي او بیا انسانان هم خو بیزوګانو ارتقایي شکل دی دا خو ستا د شکل نه پته لګي او رښتیا د زرمین پلاره وختي یو ښځه راغلې وه او وې چې په مونږ ټونه خرڅ کا نوټونه هم څوک خرڅوي دې ته لا ګوره سم روان ریډوی زه در باندې د پېښور سټیشن راکاږم او ته پنډۍ راکاږې په دې ورځو کې بینډۍ څه کوي نیکبختې بس چپ پشم د دې نه خو بهتره خاموشي ده بدماشي ما کله بدماشي کړې ده بس کا خواره لانجه ماره وم دا لانجه مار دي ته هم تا ته مې وویل ښه ما یې که ماته دي وویل امي ته ابو سره لکه د وړې جنې هر وخت یې نښتې وای خدایا زه د وړې جینۍ په شان ښکارم ښکارې نه وړه جنې زمام کشره خور ښکارې زه ستا اوس کشره خور ښکارم دا پکې لا بېله دا لکه باجانه ستړی یم چې په خیرونو جوړ تکړه دا پکې لافه ده دا لکه زه خو په ګرځېدو باندې زما خپې ماتې کړه ته چاته روکې دا خبره پرېږده کلي ته میرزا صاحب راغلی راځه چې ورشو ستا دا خبره ورسره وکړم دا پکې لافه ده بلکې ډېره ښه پکې لافه ده وایي موږ کې د سړیتوب خبره وکړه ځه چې در ورځو شان خيستي